اقتصادي ثبات د هر هیواد د پرمختګ بنسټ بلل کیږي. هغه بنسټ چې د خلکو د ژوند کیفیت، د بازار باور او د پانګونې راتلونکی پرې ولاړ وي. د افغانستان بانک د 1404 کال کلنی راپور ښیي چې د اغیزناکو پولي تګلارو او منظم مدیریت په پایله کې د افغانۍ ارزښت د ډالرو پر وړاندې نږدې 9.93 سلنه لوړ شوی او د انفلاسیون کچه تر 2.9 سلنې پورې محدوده ساتل شوې ده. دا پرمختګونه د بیو د ثبات، د خلکو د پیریدلو، د ځواک د ساتنې او د اقتصادي باور د پیاوړتیا مهمې نښې بلل کیږي. په تیر کال کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې 9.93 سلنه زیات شوی چې دا د پولي ثبات او د اغیزناکو اقتصادي تګلارو څرګنده نښه ده. سربیره پر دې انفلاسیون په کنټرول شوی او مطلوب کچه کې ساتل شوی دی. د 1404 لمریز کال د قوس میاشتې پورې د انفلاسیون منځنۍ کچه 2.9 سلنه ثبت شوې ده چې دا د بیو د ثبات، د پیرودلو ځواک د ساتنې او د ملي اقتصاد د نسبي توازن څرګندونه کوي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د بانکي سکتور پر دوامدارې څارنې سره د خلکو امانتونه زیات شوي، د بانکونو شتمنۍ پراخې شوي او د مالي بنسټونو ګټورتیا هم ښه شوې ده. د بانکي نظام د لا پیاوړتیا لپاره د خطرونو مدیریت، د پانګه اچونې تنظیم او یو لړ اصلاحي اقدامات عملي شوي چې د مالي سیستم پر باور یې مثبت اغیز کړی دی. د ټولو خصوصي بانکونو، تجارتي بانکونو عمومي نظارت په ډیر منظم او فعال شکل باندې شوی دی او د نورو کلونو په پرتله د افغانستان د ټولو بانکونو د وضعیت د څارنې او د وضعیت د ښه کېدو په موخه چې کومه هڅه وشوه هغه تر ډیره کامیابه او تر ډیره نتیجه خیزه. سربیره پر دې د ډیجیټل اداینو پراختیا، د اسلامي بانکوالۍ وده او د غیر بانکي مالي بنسټونو تنظیم د مالي شمولیت د پراخېدو او د اقتصادي فعالیتونو د چټکتیا لامل ګرځېدلی دي. اقتصادي کارپوهان باور لري چې د پولي ثبات ساتل د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اهمیت لري. دا چاره نه یوازې د بانکوالو باور زیاتوي بلکې سوداګرۍ ته هم خوندي او مناسب چاپیریال برابروي. په ټوله کې د افغانستان بانک د اقدامات د یو باثباته، شفاف او باوري مالي نظام د جوړېدو پر لور مهم ګام بلل کیږي. تمه ده چې د دې پروګرامونو په دوام سره به خلک له لا زیاتو مالي اسانتیاوو برخمن شي او د هیواد اقتصاد به د ودې پر لور نور هم چټک پرمختګ وکړي.